مرګرو زموږ د لمر په یو غنټه کې 8 کیلومترو نه هم زیات سفر طی کوي. راځئ چې حقیقت وګورو. موږ په دنیا کې دا سوچ کوو چې د لمر په ځای باندې ولاړ دی، دا ساکن دی، خو داسې نه ده، بلکې زموږ د لمر په یو غنټه کې 8,38,000 کیلومتره فاصله طی کوي، سفر کوي په یو غنټه کې. او د هغې نه بعد په یو سیکنډ کې که چېرته تاسو وګورئ نو دا 230 کیلومتره سفر طی کوي. یعنی دومره تیز سپیډ سره زموږ د لمر روان دی چې دومره تیز سپیډ زموږ په دنیا کې نشته. که تاسو جهاز ته وګورئ، فایټر جیټ ته وګورئ، میزایل ته وګورئ، دا سپیډ هیڅ هم نه دی د لمر د سپیډ په مقابله کې. زموږ د لمر دومره تیز سپیډ سره روان دی چې د دې باره کې زه تاسو ته ګمان نشم کولی. هغې نه بعد تاسو به دا سوچ کوئ چې د لمر کوم طرف ته روان دی، دا آخر چېرته په دومره سپیډ کې روان دی او موږ ته ولې پته نه چلي. ګورئ زموږ د لمر چې دی دا د ملکي وې کهکشانه تاویږي او د دې چکرې لګوي او د دا سپیډ تاسو وکتو چې دا څومره های سپیډ دی. یعنی په یو غنټه کې 8,38,000 کیلومتره سفر فاصله طی کوي او دا د ملکي وې کهکشانه تاویږي. او تر اوسه پورې زموږ د لمر چې څومره فاصله طی کړې ده او څو چکرې د ملکي وې کهکشان لګولي دي هغه 60 چکره یادېږي. یعنی ساینسدانانو دا وینا ده چې زموږ د لمر چې دی دا د ملکي وې کهکشانه تر اوسه پورې چې څومره د دې لمر عمر دی تر اوسه پورې دا 60 پیرې تو شو او د دې سپیډ تاسو وګورئ چې دا څومره های سپیډ دی. دا یو چکر چې لمر د ملکي وې کهکشانه لګوي، یعنی د لمر دی یو چکر ته که تاسو د دنیا په کلونو کې وګورئ نو دا یو چکر د شو 2 کروڑو نه واخلي 15 کروڑو کالو پورې. یعنی دا د دنیا کلونو سره که تاسو وګورئ یعنی دا 15 کروڑو کالو کې یو چکر مکمل کوي. او د لمر چې کوم خپل عمر دی هغه 4.6 اربه کاله دی. یعنی تاسو لږ سوچ وکئ، لږ ګمان وکئ چې موږ په یو داسې سیاره باندې موجود یو، په یو داسې سیاره باندې زموږ ژوند دی چې هغه مسلسل سفر کې ده او هغه سفر چې دی هغه سپیډ چې دی د هغې اندازه لګول مشکل دی چې زموږ د دنیا او د نورې پلانټې دا د لمر سره په څومره های سپیډ کې روانې دي او د ملکي وې کهکشانه تاویږي. قسم په خدای چې موږ په دې کائنات باندې کله سوچ کوو نو زموږ الله تعالی سره نور هم مینه سیوا شي. مینه مو ولې سیوا شي؟ ولې چې دا قدرتونه کله انسان وګوري نو د انسان ویښته بالکل ودرېږي چې یاره دا الله تعالی څنګه نظام جوړ کړی دی. قسم په خدای چې د انسان سوچ کاره پرېږدي چې کله د الله تعالی دې نعمتونو ته وګوري. دا د لمر باره کې څه معلومات غوښته مې چې تاسو سره شریک کړم، خو دا ویډیو به تاسو خامخا مخکې شیر کوئ، هغې خلکو ته به یې رسوئ چې کوم خلکو ته نه ده پته چې یاره زموږ د لمر ولاړ دی او که نه دا ډېر های سپیډ سره روان دی. او دلته دا خبره هم یاد ساتئ چې موږ ولاړ نه یو، زموږ دا ځمکه هم د لمر سره هم په دغې سپیډ کې شامله ده، روانه ده. او زموږ د آی ډي د نور معلوماتو لپاره فالو هم کړئ. والسلام. ای زما پروردګار، ما د لمونځ قیموونکی وګرځوه او زما له اولاد نه هم داسې خلک راپورته کړه چې دغه عبادت ادا کړي. پروردګاره زما دعا قبوله کړه. پروردګاره ما زما مور پلار او ټولو مؤمنانو ته په هغه ورځ بښنه وکړه چې حساب برپا وي.